د واده په اوله شپه باندې خاوند ولګېد او خپلې ښځې ته ویل چې ستا نه څومره غلطیانې شوي دي نو ته هغه ماته ووایه چې زما نه څومره غلطیانې شوي دي نو هغه به هم زه تا ته ووایم. ملګرو ډېر سبق آموزه ویډیو ده، ویډیو راسره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو د یو کس واده وکړو چې واده وشو په اولنۍ شپه ده نو خپلې ښځې ته ویل چې ستا نه څومره غلطیانې شوي دي که نه نو ماته ووایه. هغه ورته ویل چې څومره غلطیانې ستا نه شوي دي نو دې نه پس به ته غلطي نه کوې او چې زما نه څومره غلطیانې مخکې شوي دي دې نه پس به زه هم غلطي نه کوم. د هغه نه پس دوی یو بل سره وعدې وکړې دي که نه چې موږ به چېرته هم غلطي نه کوو په ژوند کې د یو بل سره وعدې وکړې. د هغه نه پس چې دی نو ژوند تېرېږي ملګرو ډېر په خوشحالۍ باندې د دې دواړو ژوند تېرېږي. اخر کې وشو چې د دې شپږ کاله تېر شول او د یو ماشوم وشو. چې کله ماشوم وشو ماشوم چې کله غټ شو که نه نو ماشوم چې دی نو کله بهر ته لوبو ته وتی او په لوبو ته بهر ته وتی نو یکدم شور شروع شو. چې شور شروع شو نو دا ښځه خپل خاوند ته وایي که نه چې ته بهر ته وروځه چل شوی دی. چې بهر ته هغه دې ښځې خاوند وروځي چې کله بهر ته لاړ شي که نه نو د دې زوی چې دی نو خلکو نیولی دی چې دې غلا کړې ده په غلا کې نیولی دی. د هغه نه پس ولګېده که نه د دې هلک پلار ولګېده او د خپل زوی چې دی نو کور ته راوستو. چې کله یې کور ته دننه راوستو نو د خپلې ښځې نه تپوس وکړو چې په ژوند کې خو ستا نه څه غلطیه نه ده شوې که نه چې دې هلک نن غلا وکړه. نو هغه ورته ویل که نه ویل چې دا هلک کله زما دا ماشوم په ګېډه باندې و نو ما د ګاونډیانو بیره وه د هغه نه زه له دې خوا راغلی وم ما ترې بیره خوړلې وه. ویل دا دغه وجه کېدلی شي نن چې دې هلک غلا کړله که نه نو دا دغه وجه کېدلی شي چې تا پردی بیره خوړل نو نن د هغې د وجې نه چې دی نو دومره دا هلک چې دی نو دی هم غلا وکړله. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات عبرت دی که نه چې چېرته هم په ژوند کې غلط کار مه کوئ که نه دا به بیا د بچو نه وځي د خاندان نه وځي ځکه چې ډېره عبرتناکه واقعه وه. تاسو ته وګورئ که نه د ښځې او خاوند یو بل سره واده وکړه چې موږ به غلط کار نه کوو. د ښځې نه دومره غلطیه وشو د هغه په وجه باندې چې دی نو د دوی زوی چې دی نو نن غلا وکړه او ټول کلي خلکو ویل چې دا غلاګر دی او د هغه نه پس چې دی نو هغوی ته مور پلار ته ګیله هم وکړه. نو موږ له ټول له پکار دی که نه چې په ژوند کې داسې غلطیانې نه کوو نو بیا هم د بچو نه چېرته هم داسې نه وځي. ګوره په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات عبرت دی که نه چې چېرته هم په ژوند کې غلطیانې مه کوئ. په دې واقعې کې موږ له ډېر غټ عبرت وکړو. که داسې واقعې هم خوښېږي نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ. موږ به داسې قسمه ویډیوګان تاسو ته راوړو او تاسو ضرور ګورئ.